یو سړی چې واده کړی او د واده په دویم ورځ باندې ښځې سره ورانه راغلې ده چې ښځې ترېنه طلاق اخیستی دی، خو هغه سړي بیا ښځه مړه کړې ده. آیا دغه ښځه کې څه چل او دا سړي دا ښځه ولې مړه کړه؟ دا څه واقعه رامخې ته شوې وه د دې دواړو ترمنځ چې دې بدبخت انسان د خپله ښځه مړه کړله چې د په نکاح کې هم نه وه او د هغې باوجود هم مړه کړه. د دې ښځې د دې قتل نه مخکې یو ویډیو راغلی وه چې هغې پکې ټول حقیقت بیان کړی و چې آیا د دې نه مخکې د دې ښځې د دې خپل خاوند سره ژوند څنګه تېرېدو او دغه خاوند ورسره څه کول. داسې ویل کېږي چې دغه خاوند په باره کې چې ده به د دې خپلې ښځې سره ډېر ظلم زیاتی کولو او وهله ټکوله به هم چې ښځې برداشت نه دی کړی او ډېره زیاته یې مجبوره کړې ده، نو هغه عدالت ته تللې ده او په عدالت کې د خپل خاوند نه طلاق اخیستی دی. داسې ویل کېږي په هغه ویډیو کې د ښځې داسې هم ویلي وو چې کله زموږ طلاق وشو د هغې په دویمه ورځ باندې خاوند به مې زموږ د پلار کور ته راتللو، ځکه چې زما رونه هم نه وو او زما پلار هم بوډا و، نو دغه به راتللو او د هغې باوجود به یې هم چې څه زړه غوښتل یعنې هغه به یې راسره کول، چې څه کار به یې زړه غوښتو راسره به یې کولو، یعنې دغه ناروا کار به یې راسره هم کولو. وایي چې زه ډېره زیاته تنګه هم شوم او ډېره زیاته مجبوره شوم چې د دې په باره کې مې پولیسو ته هم اطلاع وکړه او پولیسو ته مو هم ریپورټ ورکړو. وایي چې پولیسو ته هم هغه پیسې ورکړې وې او پولیس سره به موږ ریپورټ درج کړو، خو پولیس به د ده پسې نه راتلل او دا به یې ګرفتارونه او نه به یې دا تاڼې ته بوتللو. وایي چې د کلي خلک هم د دې ټول واقعه نه خبرو او د دې ټولې واقعه د کلي خلکو ته هم پته وه. خو دوستانو دا یو بدبخته انسان چې خپله ښځې سره یې ظلم زیاتی کولو او وخله ټکوله به یې چې هغې ته نه کله طلاق واغوستو او هغه ته نه لاړه، نو بیا به یې هم د هغې سره دغه ناروا کار کولو چې ډېره زیات ظلم یې ورسره دا وکړو چې د هغې په دویمه ورځ باندې دغه سړي ځان سره څو کسان نور هم راوستي او د دې کور ته راغلل او دا یې په بې دردۍ سره قتل کړله. الله دې وکړي چې پولیس اوس دا انسان ونیسي او ده ته سخته سزا ورکړي، ځکه چې یو ښځې سره یې دومره زیاتی وکړو چې هغه یې طلاق هم کړه او هغه یې بیا د خپل کور کې ورسره دغه ناروا او غلط کار هم کولو او ویې هم وژله. دوستانو داسې ظالمان خلک شته دی، الله یې داسې ظالمان خلک غرق او تباه کړي چې څوک دومره ظلم زیاتی کوي.